ډېر سوړ ده متاسفانه. موږ د خلکو یعنی دا اوس ګوره موږ د حجاب موضوع یاده کړو. تغییر څه دی په دا 10 کلو باندې په کومه برخه کې په افکارو کار شوی دی؟ زه درته وایم موږ یو اسلامي امارت یو حکم وایي د شریعت یو حکم وي، عکس العمل دومره خطرناک راشي لکه دا چې یو غیر مشروع عمل وي. مثلا د سریالونو موضوع بند شول، لیکن عکس العمل مو ولیده په زور بند سو، په زور بند سو. اسلامي فشار راوړ رسنیو عامه اذهانو باندې چې کارونه سوي وو نړیوالو د هغو فشارونو دا د دې باعث چې لیکن چې کله آیا عامو خلکو کوم اعتراض کړی دی پر دې برخه کې؟ ځینو ښاري اوسېدونکو البته د افغانستان وګړي مسلمانان دي، لیکن ځینې ښاري اوسېدونکي چې د تېر 10 کلن اشغال تر سوري لاندې ډېر یعنې په دوی باندې ډېر کار سوی و، هغوی عکس العمل وښود. دا ما مثال وایي د دې په شان نور مثالونه موږ هم لرو چې هغه د شریعت صریح احکام دي، صریح احکام دي، لیکن چې اعلان سي داسې یو عکس العمل داسې لکه دا چې یو غیر مشروع کار وي. یعنې زما مشوره دا ده، زما مشوره دا ده محمدي صاحب چې موږ باید زما مشوره دا ده چې موږ باید د خلکو په افکارو په اذهانو باندې کار وکړو. یعنې داسې خلک جوړ کړو د خلکو عامه ذهنیتونه چې یو حکم ګوره دا اوس زه تاته مثال وایم، ته مانه بل مثال غواړې زه پوهېږم چې ته څه غواړې. فکر نه کوئ چې هماغسې کار پرې وسي؟ نمونې به ډېر زه وایم درته نمونې درته بیا زه وایم، زه درته راځم مهرباني. ګورئ زه مثال زه مثال وایم. د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت له طرفه امر راغی چې ښځې باید د حجاب مراعات کړي. مثلا حجاب هغه حجاب چې شریعت امر کړی ده، حجاب مخالفت نه دی کړی؟ نه دا اوس تا ولې ماسک د نوعیت سره یې فرق کړی دی. په قرآن کې 8 ځایه حمد صاحب د حجاب مسله راغلې ده، په هیڅ ځای کې په نوعیت باندې بحث نه دی شوی. ښه زه اوس ماته غوږ ونیسه. ګوره د قرآن کریم په قرآن کریم کې راغلي دي چې اقیموا الصلاة منځ قایم کوي. په کوم ځای کې ویل شوي دي چې 5 وخته منځ کوئ، سهار 2 رکعته، ماسپښین 4 رکعته. دغه د مخ پټولو په اړه باندې دا اوس چې ما راځم محمدي صاحب ګورئ ټول شیان په قرآن کې موږ تاسې نشو پیدا کولی. د قرآن تفسیر احادیثو کې شوی ده، د احادیثو شرحه فقهاو کړې ده چې هغوی د احادیثو په مفهوم باندې پوهېدل. فقهاو یدنین علیهن من جلابیبهن، جلباب هغه څادر ته وایي چې د ښځې ټول جسم پکې پټ وي، ټول جسم پکې پټ وي. د لاس سترګو او مخ په اړه باندې بلې د لاس او د سترګو اختلاف موجود دی د علماو ترمنځ. ګورئ موږ تاسې احناف یو الحمدلله. په حنفي مسلک کې قاعده دا ده چې په کوم ځای کې مخ د فتنې سبب کېږي هلته باید مخ پټ شي. زه تاته وایم په دې سکرین باندې چې دا کومې خویندې زموږ راښکاره کېږي او ماشاءالله ټولې ځوانانې دي، صحیح ده، او د سکرین دغه خپله یو مجازي تصویر ده. تصویر نه ګوره مجازي تصویر ده، لیکن د فتنې باعث ده. مجازي تصویر د فتنې باعث ده. هغه یو ضرورت ده، امکان نه لري چې ته ټول مخ پټ کړې. خوله ضرورت نه ده. نه اوس ته ما سره غږېږي خوله دې پټه ده، کوم مشکل ده په دې کې؟ هیڅ مشکل نشته. دا اوس پوهېږي 3 ساعته چې زه خبرې وکړم. نه خیر ده، لږ نری هغه وکړه. بل ته باندې چا جبر کړی دی چې ته ماسک واچوه. زموږ پر همکارانو باندې خیر دا موضوع پرون بحث کې څېړل شوې ده. دا موضوع پرون بحث کې څېړل شوې ده، شاید هلته یو حل لار راوتلې. موږ تاسې نن بله موضوع لرو. زه مشورې لرم. ګورئ حکمت، مصلحت او اهون الشرین دا د فقه قاعدې دي. یعنی د وخت تقاضا، د وخت ضرورتونه، د وخت فتنې، د خلکو افکار دا ټول په پام کې نیول، بیا یې حکم کول، دا د شریعت یو اصل ده، باید په دې باندې کار وسي. ګوره دا د فساد زمانه ده. زه تل دا خبره کوم چې د فساد په زمانه کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اخره زمانه کې چې د فساد وخت وي که چا یو سنت زما عملي کړي 100 شهداو اجر ورکول کېږي. معنا دا ده چې په هغه وخت کې به 100% د خلفای راشدینو نظام راوړل دا امکان نه لري. لهذا ته به تدریجا کار کوي، اولویت بندي به کوي او تدریجي کار به کوي. بله